بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې جوړ اوسئ، صحتمند اوسئ. دا خوراکۍ به تاسې وړاندې لیدلې 14 کلنه خوراکۍ ده. مور یې نشته ورسره، پلار یې شهید شوی. یو څه مرسته ورته راغلی، به ورته وسپارو. یو ځل دغه قصه بیا هم له سره له دې خوراکۍ نه خوراکۍ پلار د څه رقم شهید شو؟ پلار مې همداسې دغه کې و، عسکرو کې و، او بس هغې ته غره ته ختله، په جنګ کې ولګېده. په جنګ کې ولګېده او پاتې شول تا ته دغه ورورک. همدا یو ورور دی؟ یو ورور دی؟ نور ته نشته، همدغه یو ورور. همدا یو ورور دی. ته خوراکۍ درس وې؟ دغه مکتب کې ده. اوس ما بله ورځ ځانونه کې واچوله. تازه هم ځانونه واچول؟ ته ولې خفه یې؟ دا لاسونه یې ټول چاودلې دي. خوراکۍ ته واسلین واخله که نه؟ دې ته باید تا وخت اخیستی و. ګوره مرسته خو سره تېره میاشته مو شوه که نه، خو دې چاپلقۍ اوس هم هماغسې خرابې دي او د دې خوراکۍ لاسونه ماسې چاودلې دي. نو دا پیسې ته مه ساته، صحیح دی؟ ساته یې ځکه چې موږ انشاءالله تر څو یو راځو تا سره کوم څه چې د وسه کېږي هغه موږ کوو. نو ته باید ډېره سختي په دې ونه کړې. دې خویندې ته به د واسلین واخلې، دې ورور ته به یې چپلقې ولې. دغلته لنډ بازار دی، فکر کوم ډېر لرې هم نه دی. یو ورځ به چادري په سر کې او ماشومکه به ځان سره واخلې. که ته یې نه شې بیا به یې خیر دی موږ درته راوړو. خو چې ته لاړ شې هغه اندازه ورسه به یې ورته په صحیح هغه شي. صحیح ده خوراکۍ؟ هغه د فهیم ورور مرسته ته ورته وسپاره. دا فهیم ورور کېدای شي هره میاشت تا سره کومک وکړي، یا هغه ورځ چې د وسه کېږي کومک در سره وکړي، نو سختي مه کوه. 2000 3000 4000 15000 6000 6000 6200 6300 6400 6500 6600 6800 6800 6900 200 افغانۍ. دا د فهیم ورور مرسته ده. دغه یوه مرسته بله وه چې ما نه نوم د یاده وتلی، زه به بیا وګورم بیا به نوم ولیکمه. نو دغه پیسې هم ته خوراکۍ در سره واخله. بچې دا مه اخله. دا 1000 2000 3000 4000 15000 6000 7000 8000 9000 او 100. خوراکۍ د چا چې دی هغې ته به دعا کوې، او چې بل ځل راځم په خیر نو باید ستا دغه ورونه او خویندې د دې ساحې د ماشومانو نه یې کالیم ښایسته یي، پاکه مي، او واسلین دې هم ورته اخیستي چې لاسونه او خپې پې غوړې کړي، او کالیم باید نه وي او جمپرونه وي. صحیح دی خوراکۍ؟ او ځان ته به هم چې د پکار وي وابخلې. دا پیسې ستا دي، په دې ستا حق دی، او هر هغه ضرورت چې دی هغه پې رفع کړي، او د چا چې دی هغې ته به دعاګانې کوي. دا خوراکۍ لاړه شه.